بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي شهید ګیلامن په ژوند باندې خبره یقینا ګرانه خبره ده، ځکه چې ګیلامن ګڼ اړخیز شخصیت و، یو داسې شخصیت و چې په ډېر اړخونه یې درلودل، خو بیا هم ګیلامن زموږ سره نږدې پاتې شوی دی، زموږ ملګری دی، ډېر اړخونه یې موږ پېژندل. ګیلامن یو شاعر و، حماسي شاعر و، ولسي شاعر و، قامي شاعر و، انقلابي شاعر و. د ده په شاعرۍ کې د وطن ستونزې بیان شوي دي، هر وخت تل یې د وطن چغې والي دي، د ځاپلي قام، د ویشلي قام چغې والي دي. د قام دپاره یې مبارزه کړې ده، د شعر د لارې یې کړې ده، عملي یې کړې ده. نو ګیلامن د شمالي وزیرستان و، خپل نوم د ده چې کوم و، پلرنی نوم یې هغه غیرت و، د ده د مور د خولې غیرت یې نوم و، غیرت نعیم. په اسنادو کې نوم حضرت نعیم و. ګیلامن یې تخلص ځان ته خوښ کړی و چې په دې باندې مشهور شو. نو د پښتنو د نورو پښتانو په شان دی هم غربت راواخیستو، عرب ملکونو ته یې لاړو، هلته د روزګار په خاطر باندې، د پیسو د ګټلو په خاطر باندې لاړو. خو د غورځنګ نه مخکې به هم د هلته یو چینل چلولو په خپل نوم باندې، ګیلامن اسدخیل په نوم باندې. په هغې کې هم د ګیلامن شاعري که موږ وګورو، د ده خبرې وګورو، د غورځنګ نه مخکې هم د ده خبرې دغه وې چې د کومې د غورځنګ نه د وروسته راکړي دي. نو چې کله په 2018 کې غورځنګ رامنځته شو، غورځنګ راغی، نو ګیلامن د خپله په ده کې دننه چې کوم درد و، د په اندرون کې کوم درد و، کوم غم و، د هغې یو پلیټفارم ورته میلاو شو، پلیټفارم ورته مهیا شو. نو دی یکدم راپورته شو، د شاعري یې د هغه ځای نه راکوله، هغه ځای نه یې شعارونه راکول، د هغې ځای نه یې مبارزه کوله. بیا پاکستاني ریاست یا هغه انټرپول پولیس چې ورته وایي، هغې ونیو، دی را ډیپورټ کړو پاکستان ته، په ملتان کې. هلته چې د کومې سختې تېرې کړي دي، شاید ملګرو یې پښتنو یې د ده کتاب کتلی وي، هغې کې شته. داسې دغه سلسله لګیا شوه، د ده مبارزه یې کوله، شا سپېڅلې مبارزه یې کوله. نو ما مخکې وویل چې ډېر اړخونه لري ګیلامن. ګیلامن یو داسې انسان و، داسې شخصیت و چې هغه په نورې ژبه کې خوددت صلاحیتونه چې ورته وایي، په ده کې خوددت صلاحیتونه. او زما په خیال، زما په اند باندې داسې انسانان په 1000 کاله کې یو پیدا کېږي، ځکه چې دی پیدایشي سپیکر و، مقرر و، پیدایشي سکالر و، او پیدایشي ټولنیز غړی و، خلق پرې راټولېدل، اثر یې درلود په خبرو کې، په شخصیت کې. نو داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي. خو بس راغلو، ډېر ژر رانه لاړو، ډېر زر لاړو. نو د ده په مبارزه باندې که موږ خبرې کوو، د دومره لنډ تنګ وخت باندې هغه نه راټولېږي. د ده مبارزه ډېره لوړه ده، په کم وخت کې ډېره غټه مبارزه کړې ده. بیا که موږ دلته ووایو د پښتنو د تقسیم چې کوم شوی دی، د لاروبار په نوم باندې، د دغې د ډګر په ډګر باندې د چې کومه مبارزه کړې ده، نو هغه هم د چا نه پټه نه ده. زما په خیال په معاصر تاریخ کې، په جوت تاریخ کې واحد کس و دغه چې ډېر په ډګه یې دغه ناره پورته کړې وه، د لاروبار. نو په دې باندې خپل سر هم زما په خیال کېښود. نو که اوس موږ د ده د مرګ نه پس خبره وکړو، نو د ده مرګ یقینا موږ ته نقصان راکړی دی، تاوان یې راکړی دی، زیات تاوان شوی دی. خو د ګیلامن نه وروستو پښتانه رابیدار شول په مرګ باندې، چې کوم خلک د ده په شعرونو باندې، د ده په تقریرونو باندې، د ده په ویناو نه راپورته کېدل، هغه د ده په مرګ باندې راپورته شول، د ده په شهادت باندې راپورته شول. یو ژوندی مثال یې زموږ سره د خیبر د جرګې دی، چې د ده په مړینه راغوښتلې شوې وه، د ده په شهادت راغوښتلې شوې وه، په هغې باندې ټول پښتون راټول شو.
د دغه اواز چې کوم و، د دغه چغه چې کومه وه، ناره چې کومه وه، هغه یې زما په خیال ډېره په مؤثر انداز کام ته ورسوله، پښتانه ته ورسوله، بلکې ټوله نړۍ ته ورسوله چې پښتون څوک دی، پښتون یو قام دی، له کابله یې راواخله تر اټکه. نو دغه ناره د دې مخکې زه دا نه وایم چې د دې مخکې دغه نارې نه دي والې شوې، د دې نه مخکې چا کار نه دی کړی. ډېرو پښتنو مشرانو کار کړی دی په دې حواله باندې. د دې تسلسل ګیلامن هم و، ګیلامن ډېر په بل انداز کوو، په بېل انداز یې کوو، ډېر دا خبره ډېره ولسي کړله، ډېره ولس ته یې راوستله. نو زه هیله لرم ډېر په ډاډ سره وایم چې د ګیلامن مرګ په جسماني لحاظ زموږ تاوان کړی دی، مونږ ته یې تاوان را کړی دی، خو فکري ګټه یې زیاته کړې ده د ګیلامن شهادت. کاش چې دی 15 کاله نور هم زموږ په منځ کې وای، خو بیا هم د ده مرګ فکري ګټه زیاته کړې ده. نو مو خاطرې ډېرې دي د ګیلامن، مونږ سره ډېر نږدې پاتې شوی دی. نو زه زړه مې غواړي چې د ده ډېرې خاطرې مې دلته ویلې وای، خو وخت دومره نه وي، نو بخښنه به وغواړم په دې حواله باندې. خو ګیلامن و، خدای دې وکړي چې په پښتنو کې یو بل داسې ګیلامن را جوړ شي. ګیلامن د داسې کلي سره تعلق درلود چې د ده فتحې وې، مونږ هلته لاړو، د دوی کلي ته اسدخیل ته. نو یو مشر، یو بلکې یو څو مشرانو ماته وویل چې که مونږ ته داسې معلوم وای چې ګیلامن دومره غټ سړی دی، نو مونږ به ډېر نازولی وو، مونږ به دته سیکورټي ورکړې وه، مونږ به دته د ساتنې دپاره خلک ورکړي وو. خو بدقسمتي دا ده چې مونږ پېژندنه د هغې خبره ده، د مشرانو، د کلي د مشرانو، سپین ږیرو. نو ما ورته وویل چې دا خو غم دی، د پښتنو خو غم دغه دی چې په ژوند څوک نه پېژني، چې کله سر ولګوي نو هلته یې وپېژني. نو ګیلامن کار کړی دی، تقریبا د 50 کالو کال، زه په دعوا سره وایم د 50 کالو کار یې په 5 یا په 8 کالو کې کړی دی. نو زه دعا کوم چې داسې ځوانان لکه ګیلامن چې وو، دومره بااثره ځوانان، دومره سپېڅلي ځوانان د خدای په پښتنو کې نور هم را جوړ کړي، خدای دې نور هم راولي. نو د ګیلامن تشه زما په خیال ډکه خو به نه شي، خو خدای دې وکړي چې په پښتنو باندې خدای ورحمېږي، د ګیلامن په څېر، د ګیلامن په شان ځوانان په موږ کې نور هم را جوړ شي.